د مراسمو په پیل کې د ملت او میهن سټیل فابریکې د خوست نمایندګۍ عمومي مدیر انجینر دینولي طالب یا د فابریکه د سیمې او هیوادونو په کچه معیاري وبلله او په وینا یې سیخ ګول یې په لابراتواري ازموینه کې با کیفیته او مقاوم ثابت شوی. نوموړي د لابراتوار یادونه هم وکړه چې د سیخ ګول او کانکریټ د ګریډ معلومولو آلې لري او ټول تولیدات باید د کیفیت له لحاظه لوړ خو د قیمت له لحاظه ټیټ وي. د خوست پخوانی ښاروال انجینر بصیر محمدزي په کور دننه سیخ ګل تولیداتو ته خوښي وښوده چې د سیمې په کچه با کیفیته دي او هیله ده دا معیار او کیفیت یې وساتل شي او هم یې د لابراتوار ټیسټونه ډیر مهم وبلل. نوموړي وویل امارت له خصوصي سکتور ملاتړ کوي او ټینګار وکړ چې خلک او شرکتونه باید له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي او ژمنه یې وکړه چې ښاروالي به په راتلونکو رغنیزو پروژو کې د کورني تولید سیخ ګول او سیمنټو څخه استفاده کوي. د یادې فابریکې عمومي رئیس او ملی پانګوال نقیب الله نظری وایي در فاز اول و فاز دو ما خوشبختانه سیخ گل تولید میکنیم از سایز 8 الی 32 میلی و گریدهای 60 الی 75 و همچنان فاز سومی که در همین تاریخ 5 عمل سنگ تدارک گذاری شد ما در فاز سوم خود همچنان تقریبا در حدود 25 تا 28 میلیون دلار تابال به خاطر از اینکه کار نهایی نیست و سرنرسید سرمایه‌گذاری صورت میگیره که در بخش سوم هم همچنان ما گادر و خط ریل که برای در تاریخ افغانستان برای اولین بار است ان شاء الله ما تولید میکنیم. افغانستان کې د اوسپنې ویلې کولو اتحادیې رئیس عبدالناصر ریښتیا وایي دا مهال په هیواد کې 42 فابریکې فعالې دي چې له دې ډلې میهن د ورځې 1000 ټونه تولید لري. الحمدلله موږ د سیخ ګول او ګاډر په بخش کې خودکفا سوی یو او زموږ فابریکې چې ملت سټیل نومیږي په یو ورځ کې دوی ظرفیت د 1000 ټن تولید لري او دا فابریکه د نړۍ په د ستاندردو په مطابق دوی تولید کوي چې هغه ASTM 615 نومیږي 615 په معیاراتو برابر ده او سیخ او ګاډر چې په دا فابریکې کې تولیدیږي د ښه کیفیت خاوند دي. وروسته یاد استاذ ولی د پټۍ په پرې کولو سره رسماً پرانستل شوه.